هیله لرم تاسو ستاسو محترمه کورنۍ او ټول دوستان صحت ولرئ. نن هم بیا څه موده مخکې د دې کورنۍ سره راغلي وو او موږ واده ورسره کړې وه چې انشاءالله د کار زمینه به ورته مساعده کړو. د دې کورنۍ د دردونو، د کړاوونو، د مشکلاتو، د بېوسۍ او د بېکسۍ، د دې کونډې مور او د یتیمانو ژړاوې او د فریادونه او د مشکلاتو ډک ژوند یې تاسو ولیدئ چې په شپه باندې باران هم سوی و ډېر. نن بیا هغه کور هم ورته پوښ کړو. د پیلن دپاره په دې علاقه کې داسې ځای مو ورته پیدا نه کړي چې دوی ته خیمه ورته ودرو او د مشال امرخیل د مهربانه زړه سواندې با احساسه با درده با درکه مظلوم دوسته افغان چې په بهر کې اوسېږي مشال امرخیل ورور د هغه مرسته به هم د دوی سره وکړو، د کار زمینه به ورته مساعده کړو او لاړو سو. بیا به هم هغه چا چې دا ځای نه دی لیدلی دا دی که څه مو ډېر انتظار ورته وکړي خو خوشبختانه دا دی پیدا مو کړي. راځه دا دی دوستانو، اول تاسو وګورئ دغه بام ته دوستانو ته راسته دغه وکړئ. دغه یې بام دی دوستانو، تاسو دلته دغه وګورئ، دا بام یې تاسو وګورئ. بس نو دا نیم ساعت باران چې دا څه اوبه پر دغه کړلې دا ټوله دلې ته لاندې ورته دکه او دوی هم په یو کونج کې ناست وو، د کونډه مور د خپلو یتیمانو سره او ژړله. دوستانو هیله کومه ویډیو د انسانیت او د اسلامیت او د افغانیت په خاطر باندې شیر کړئ تر څو دغه کسانو پورې ورورسېږي چې داسې کورنیو سره مرسته او لاسنیوی غواړي. راځئ دوستانو، هغه دغه وه دغه کور و دغه غر دی خوره دلې دا دی خور مم دلې ده. ستړی مه شه خوره، په خیر سچه دی خیر. دوستان ته راسئ دغه یې پلا ور وښیه. دوستانو تاسو وګورئ دغه یې وګورئ، دغه غار وګورئ، دوی په غار کې اوسېږي، مځکه یې غار کړې ده او دغه کړله او دغه مو وکتله دوستانو، هغه کوچني لرګي مو وکتله چې دا ماشه دونې نه کې لږ فشار پر راسي دا دغه کې راځه ځوانل دا خونه را نړېږي. نو دوستانو په دې علاقه کې مو د خیمې د درولو ځای پیدا نه کړي چې دوی ځان ته خیمه ودروي. د فعلا دپاره به دوی په دغه ځای کې اوسېږي تر څو چې د خیمې ځای پیدا کېږي. چې د خیمې ځای پیدا شو د خیره سره بیا به د خیمه ورته دغه کړو. څو دې پیدا کړي دي؟ یو پیره مې دغه دی، یو دېرش افغانۍ څلوېښت افغانۍ مې بله پرې راووهله چې هغه مې پر هغه کیسلو باندې هغه پیدا کړي د پلاستیکان یعنې ټوله به 50 افغانۍ سي په درو سرو ورونو باندې اوس دا 50 افغانۍ زه نه اریان څه پوه کړم ډوډۍ پره نه سم یو نه کې په زوره ته دې خواته دغه څه یو نه کې په زوره وغږېږه. اوس د نن ګرده ورځ ما 50 افغانۍ پیدا کړي دي او زه اریان چې 50 افغانۍ اوس مې شا درکوي نه شم کولی چې دوا واخلم په ځان باندې دوا وکړم او خپله مور مې هم دغه ده کونډې ده او دوه نور وروڼه راپسې دي، یو ورور یو خور دی. اریان یم چې د هغو دپاره څه دغه وکړم نه شم کولی چې یا مکتب ته ور واچوم یا مدرسې ته ور واچوم، دونه وس نه لرم چې یا یو سم مکتب سم ښوونځي ته ور واچوم. انشاءالله غواړم آینده خو دغه اوس دغه رقم چې د آینده سم وشي. صد رحمت، آفرین. دوستانو نن یې په 4 سرو یوې خور درو ورونو نه دوه نور کوچنیان ورونه دي چې تاسو مخکې ویډیو کې لیدلې وه او یوه کوچنۍ خور یې ده، دی په ټولو باندې 50 افغانۍ پیدا کړي دي. وایي زه اوس ورته حیران پاته یم چې په دغه 50 افغانۍ د چا پر لاس باندې ورکړم او دا 50 افغانۍ څه رقم دغه کړمه په وچه ډوډۍ باندې یې ورسوم او که په چی شي باندې رشتم. دوستانو اول به خوره د خارجه څخه د مشال امرخیل په نامه باندې ستا زوی ته یو چا د کار زمینه مساعده کړې ده چې یوه دانه ګاډۍ ده پوښ کړې ده ورته، ترازو دی، اوکاڼي دي، خلطې دي، د سیبانو څخه ډکه ګاډۍ ده چې نور نو پکښې ځایېږي نه، دومره یې ډکه کړې ده. امین امین. مشال امرخیل وروره دواوې خواورې ډېر بختور یې. دا د بشرت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میلاد مبارک هم را نږدې دی. په دغه مبارکو ورځو کې د دغه رقم بېوزلو، بېوسه او بېکسې کونډې او یتیمانو دعاوې ته اخې
نو که دا بخت نه دی نو بیا څه شی دی؟ نو خدای پاک دې د دوی دعاوې ستاسو په مورد کې قبول کړي. ملک کاکا ملک کاکا هغه د خیمې دغه راوه پلاستیک راوه دوستانو د پیلن دپاره چون دا ګلوالی موږ نسو ورته دا کور موږ نسو ورته ګلوالی ځکه چې ډېر باریک باریک لرګي پره موږ یو ډېر ډبل پلاستیک دی چې هغه نه لمر خرابوي ضد د لمر دی او نه هم چې دا که پیشان یې پر بام باندې تېرېدلی او دغه کړی هغه هم نسي څیرالی باد یې هم نسي څیرالی ته به پوه شوې دا دی دوستانو د پیلن دپاره به دا دی دا ډبل پلاستیک ور دغه وکړو دا د بارانه څخه دا د کور د بارانه څخه خلاصه سولې دغه مخکې ورته دغه که امین 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 کرا چې دا بام یې ونه نړېږي دوستانو دا بام یې ډېر دغه دی نه دغه ته بس هغه چې غبرګې ترې واچوم او دا ډېر غټ دی دا هم اضافه دي دا د دوستانو د بارانه څخه دوی راوګرځېدله د خونې د چپه کېدو څخه راوګرځېدله دوستانو موږ په وارو باندې ویلي دي چې دې ته مه ګورئ ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ ستاسو لږ مرستې ته یو بېوزله او بېوسه مظلوم معصوم څومره ضرورت ورته لري راسه یې چې د بېوزلو سره په مرسته کولو او لاسنیوي باندې د لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله رضا حاصله کړو د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړ او د بېوزلي او بېوسه مشکل رفع کړو تاسو وګورئ په یوه پلاستیک باندې د دوی کور خونه د چپه کېدو څخه راوګرځېدله د دوی ژړا په مسکا باندې بدل شو د دوی د ژوند کړاو او تریخوالی په سکون باندې بدل شو تاسو وګورئ یو پلاستیک دا دومره مشکل حل کوي که تاسو د یو پلاستیک څخه اضافه مرسته وکړئ څومره مشکل به حل کړي د دې دردمنې کورنۍ سره د دې په خاطر چې هغه درې موږ که ستاسو په یاد مخکې مو شرط پر ایښی و که موږ تا ته د کار زمینه مساعده کړو نو ته به خپل ورونو خور نور پر کثافاتو باندې نه پرېږدې او مکتب ته به یې وراچې ده زموږ سره واده وکړه واده وه نه اوس هم هغه واده ده اوس هم دوستانو دا دی راځه یو پاتې سوي کې اوس هم بیا هم دا دی واده تکراري کړله دې ځوان او مورکي هم دا دی واده وکړله چې نه غواړو دې ځوان ویله چې نه غواړم چې زما د خورو د ورونو سرنوشت زما په رقم باندې سي دوستانو موږ ډېر ورته منتظر سولو د دوی خور او کوچني خور او کوچني ورونه تر اوسه پورې د کثافاتو څخه نه دي راغلي موږ خو غوښتله چې ټوله د ځانه سره یو ځای ولرو مګر متاسفانه د ډېر انتظار څخه وروسته مو ونه کولی شوله چې هغه د ځانه سره ولرو دوستانو که موږ تاسې لاس په لاس کې سره ورکړو د ډېرو د ژوند دپاره به سکون واوسېږو د زخم دپاره به ملحم واوسېږو د اوښکو دپاره به دستمال واوسېږو او پر شونډو باندې مسکا راولو خپل انساني اسلامي افغاني دین مسؤلیت او مکلفیت به مو ادا کړي بیا هم تکراروم دوستانو هیله کوم ویډیو د انسانیت او د بشردوستۍ په خاطر باندې شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې ور ورسېږي چې د دغه رقم بېوزلو بېوسه کورنیو سره مرسته او لاسنیوی غواړي دوی ټوله زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري او راته منتظرې دي چې د خدای پاک یو مهربان او زړهسواندی بنده به څه وخت زموږ د کور دروازه راوټکوي او د خپل وس مطابق به زموږ سره مرسته وکړي یعنې اوس نو نور مور ته باید فکر ونه کړي د زوی دې پر کار باندې ودرېدی او دوه زامنو لوڼې موږ په مکتب کې سبا ورته شاملوو دوستانو هغه به د خیر سره په مکتب کې ورته شامل کړو
د هغو کتابونو کتابچې ټوله شان به ورته ورکړو نو هغه به پر مکتب کې سي تر څو یو روښانه راتلونکی ولري او پاتې سو دا ځوان مون پر کار باندې ودروي. دوستانو اصلا دغه د ګاډي او دوی پر کسب باندې درول د دې مشوره د امرخیل خور وه، یعنی د مشال امرخیل مور بیبي د زوچم د هغې مشوره وه چې موږ ته یې راکړله. وختې چې موږ دا کار وکړئ دومره ښایسته نتیجه یې ورکړله چې په یوه هفته کې چې موږ څه ریډۍ و تروزو میوه و دا شیان مو دغه ته مستحق کسان ته ورکړي وو، دوی مو پر کار باندې درولي وو. هر یو د خپل ژوند څخه خوشحاله وو، خپل او ډېره ګټه یې کوله. د ورځې 2500 300 400 افغانۍ دوی پیدا کولې. نو وخت چې موږ دا ولیدله نو نور مو دې لړۍ ته ادامه ورکړله. نړۍ مننه د هغه ټولو کسانو څخه چې موږ ته دا زمینه مساعده کړله، موږ یې سبب د خیر د خدای پاک د بندګانو وګرځولو، موږ یې حمایت کړلو، زموږ سره موږ یې وسیله وګرځولو د خدای پاک و بندګانو ته. خدای پاک دې یوزونه ورکړي. ماشاءالله مرخیل وروره دعا کوم چې لوی مهربانه بېنیازه او الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دوستانو ډېر جالبه د نن یې راغلی دی، خپل مور ته یې ژړلي دي، ورته ویلي دي چې څه دي ورته ویل؟ د کار لاس ډېر پیدا شوی نه دی، کار د لاس شهر کې چې ته ورسم زما په رقم نورم 4-5 پراخه شي. الله اکبر. کار دغه زړه مې د دغه کار څخه تور شي بلا ځان په اړین څه وکړم کوم کار د لاس وواچوم. دوستانو نن راغلی دی، خپل مور ته یې ژړلي دي، ورته ویلي چې مور یې زړه مې زوف کوي، لیونی سولمار ده چې ورسمه 4-5 نورم په هغه کچره کې دغه هېڅ شی پر کچرې او پر کثافاتو باندې نه پیدا کېږي، زه اوس څه وکړمه؟ او مور یې وایي ما ورته ویله چې خدای ته صبر وکړه، خدای پاک مهربانه دی. بېشکه چې خدای پاک مهربانه دی. ته وګوره په خارج کې یو ورور دی د مشعل امرخیل په نامه باندې، هغه خدای پاک در باندې مهربانه کوي او ورته ویل چې ورسه زما د هغه بنده لاسنیوی او مرسته وکړه. مشعل امرخیل وروره دا دی ستاسو مرسته مو تر دوی پورې راورسوله. دوستانو ملک اکا ګاډۍ راوله، دا دی راځه خوره راسه، دا دی دوستانو دا خور به مې تر هغه وخته پورې ملک اکا ګاډۍ هم دغه کې دا دی خوره. دوستانو دا دی د میوې څخه ډکه ګاډۍ، د میوې څخه ډکه ګاډۍ مو ورته دغه کړله. دی هغه ترازو دی او ګاډۍ هم ښه پوښ ده او کاڼي هم ټوله مکمل پلاستیک ټوله مکمل ورته دغه کړي دي. نو د دې قیمت در معلوم دی ولاکه که نه دی چې په څو دي چارک؟ که اوس موږ در څخه رانیسو چارک په څو راکړې؟ د ښار په بیه په څو دي؟ والله که ما خو پوښتنه دې وکړم، والا اوس لپاره خو دغه صاحب کلي به چارک دېرش افغانۍ ده. نو په 15 افغانۍ دوستانو تر بازار ګران راکړله، دا لا همدی نه په پوهېږي. دوستانو راسئ لاس په لاس کې سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه سي دا بوټي به لونګ. راسئ لاس په لاس کې سره ورکړو د یو چا د سکون او مسکا. څو دقیقې وروسته څو دقیقې مخکې دوی ژړله د خپلې بېوزلۍ څخه او تاسو اوس د دوی خندا ته ګورئ. دوستانو دلته یو بل ایتیم هم دی چې وسیج ملک اکا هغه ماشوم څه سو څو واره د سیبو ګاډۍ ته ودرېدی او غوښتل یې چې یو دانه سیب واخلي خو بېرته به دغه سو دا د نیمنۍ ور واچوه. راسه زوی. دوستانو دا ماشوم ته ما کتله څو واره دا ګاډۍ ته راغی صحیح دی اونو کې درانه ورکه. دغه ماشوم دی دوستانو، دا ایتیم دی، زموږ د خیریه بنسټ د دوامداره مرستې
موږ ورسره کوو. ډېر بېوزله دي، بېوسه دي، بېکسه دي او هېڅوک نه لري دوستانو. موږ د اوس چې موږ ستاسو سره خبرې کولې دا ماشوم راغی څو واره دا سیبانو ته ودرېد یې لاس به یې ور واچوي سیب ته چې یو دانه سیب واخلي مګم چې موږ ته به یې وکتله بېرته به وځغستی بیا به یې غوښتله چې بیا به یو 10-12 واره دا زموږ د خبرو چې دا ویډیو لایف ده په دغه حالت کې 10-12 واره دی پټ پټ راغی غوښتله چې سیب واخلي مګم بیرته به جرأت ونه کولی سو چې یو دانه سیب واخلي. فقط د یوې لحظې دپاره وګورئ دا ستاسو اولاد دی او په دغه رقم باندې دی. څومره دردونکی، څومره ځورونکی به څومره به نه پوهېږم دوستانو چې سړی څه شي ووایي. دوستانو سیب غواړئ زوی؟ څو دانې؟ دوستانو 2 دانې سیب غواړي. څو دانې وړای شي؟ څونه وړای شي؟ 2 دانې په کټ وړای شي؟ ډېر نه شي وړای؟ ته ورسه د کوره څخه دې دغه راوړه یو کاسه راوړه یو غټه کاسه راوړه چې سیب پکښې درکړم ښه وځغله زوی هله دوستانو دا مو د تپل سوي جګړې قربانیان دي. یو شی نور هم ښه دی دوستانو موږ چې دا ریډۍ توضیح کوو دا ګاډۍ موږ توضیح کوو پر دې باندې د سیلاب خیریه بنسټ بینر وهو دې خواته هغه مخ ته یې د سیلاب دا خوا یې شاته دا خوا یې مخ دی پر مخ باندې د سیلاب خیریه بنسټ بینر دی دوستانو. نو دا بینر چې هر څوک ویني بیا د دا ریډۍ والا څخه سودا کوي. تر ټولو ښه خبره یې دا ده هغه هر ټول په دې باندې پوهېږي چې دا بېوزلی دی او مرسته ورسره سوې ده نو په دغه خاطر باندې دغه کوي مرسته ورسره کوي. هله زوی زیار کوه څه سو ایله کوم دوستانو د بشردوستۍ و انسانیت په خاطر باندې ویډیو در سره شیر کړي تر څو تر هغه کسانو پر ور ورسېږي چې د دې د داسې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي. بس دا دی نه غواړي هغه نه غواړي هغه بېرته ورکړه راولته دا دی زوی دلته دې خواته راسه دا ګرده وړای شه دا وړای شه وړای شه سمه وایي وړای شه ملک اکا د دې پلا چې دغه نوبت سو دوی ته مو کوټونه نه دي ورکړي نه د دې پلا په دا کوټو کې دي بیا دغه واته نه دي کلاس ایتمان دي دا دې بیا یې نسی په دا کوټو کې ښه دا دی دوستان بس دعاوې کوه دا زوی اوس یې وړای شه دا دی زوی سیب پیدا کړله دا دی دی به هم اوس خپل کور ته سیب وړي خپل مور ته یې ورکوې بلې چا ته ورکوې چا ته یې ورکوې سیب چا ته یې ورکوې زوی هاشم ته یې ورکوې بلې چا ته ورکوې چا ته لالي ته بل چا ته هاشم ته هم سیب ورکوي لالي ته هم سیب ورکوي هغه ورونه دي خور هم لري خور یې څنګه نانکې ته یې هم ورکوې هاشم ته ناني ته نانکې ته هم خور یې ده نانکې ته هم سیب ورکوي. بیا هم دوستانو هیله کومه راسئ د لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله د رضایت په خاطر باندې او د بشرت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روح مبارک د خوښۍ په خاطر باندې او د هغه مبارک د سنت د ژوندي کولو په خاطر او د هغه مبارک د میلاد په خاطر باندې د دغه رقم بېوزلو بېوسه او بېکسه کورنیو سره مرسته او لاسنیوی وکړو. د خدای پاک رضا حاصله کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی تر بیا هم پر لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ویډیو شیرول مه هېروئ مننه.